بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قرآن کریم دا بیان د مخکې نه شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې سورة انفال کې واقعات الله ذکر کول اول د جنگ بدر چې په جنگ بدر کې الله رب العزت مسلمانانو ته ایمان والو ته څنګه فتح ورکړه سره د دینا چې مسلمان اول خپل ظاهری حالت ته چې قتل نو دا هغه ظاهری حالت تقاضای داوا چې هغه کافر سره د جنگیدو او د هغې سره د جنگ کولو په شان مطابقت او طاقت کې نه و. دا طاقت یې نه لره چې هغه د کافر سره وجنګېږي، دا طاقت یې نه لره چې هغه د کافر سره مقابله وکړي. دا کمزورتیاء ظاهر کی دا اسباب په اعتبار بانی مختوا خدا اللہ رب العزت عجیب نظام دے. اللہ دنیا تا خودلا چی سرد دینا چې مسلمان ظاهر کی کمزور او اسباب نو کم او چې کله همت وی جذبه وی نو بیا اسباب اغا کلګم وی الله هغه مؤثر ګرځي، هغه کې الله اثر واچي او داغه په وجه باندې الله رب العزت لوی لوی اسباب اغفیل کی او معمولی اسباب ته الله طاقت او قوت اغور کی. دا همیش د پاره داسې شوي دي. خو تاسو وګورئ ہر ځای کی
مسلمان خپل دفاعی ہر ځای کې مسلمان خپل دفاعی قوت او طاقت د کافر نه د دفاع د پاره استعمال کړی دی چې یاره کافر په مسلمان باندې ظلمونه کوي او هغه په خپل طاقت او قوت اسباب باندې غاوره وي نو د هغې د وجې نه دا مسله وي چې اسباب په لحاظ با کافر طاقتوري او هغه غاوره او هغه د خپلو اسباب استعمال کوي لیکن مسلمان هغه د دفاع د پاره به کمزوري اسباب استعمالی خو الله به هغې له قوت او طاقت او د هغه اسباب مؤثر ګرځوي دې ځای کې م الله رب العزت د اسبابو ذکرم کوي د حالاتو ذکرم کوي او د جنگ بدر حالت بیانوي چې جنگ بدر ته وګوره اسباب کم دي اسباب کمزوری دي لیکن الله رب العزت اغیلا کم انداز باندې قوت ور کوي طاقت ور کوي او الله رب العزت اغیلا بره او فتح ور کوي قرآن فرمائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک ربک معنی دادا زکچی کما پمانا دلما زکچی وسته دے تالرا ستارب من بیتکا د کورستانا ګور الله اسباب جوړ کړل من بیتکا د کورستانا بالحق په حکمت سرا الله رب العزت ډیر په حکمت سرا د خپل کور ناغه وسته وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا وَيَوْدَلَا د مؤمنانو نام لَكَارِهُونَ چې دای نخو خول ظاهرا چیرې مونږ وضو او خپل دفاعي انداز هغه اختیار کو ځکه کمزوري یو نو ظاهر کی نخو خولا ظاهر کی د طبیعت مطابق نوا چې د کافر سره غو جنگیږو خو لیکن قرآن وای په دې کې ډیر لوی حکمت او چې په کم حکمت باندې هغه تاسو را بهر شوي نو کما اخرجک ربک زکچی وسته د تعالی راستا رب من بیتک د کورستانا بالحق په حکمت سرا وَإِنَّ فَرِيقًا يَقِينًا وَيَوْدَلَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ د مؤمنانونا لَكَارِهُونَ چې دای بدګنا چې دا اوروزی بار یجادلونکم دی ظاہر کی
تا سرام مجادله کوي مخالفت کوي یا چې دی نو بحث کوي جنگ کوي فی الحق په باره د حق کې حق نه مراد جنگم دی د کافر سره بعد ما تبینا پس داغینا چې واضح شو دیتا کأنما یساقون الی الموت گویا کې دی بوتلې شي په طرف د مرګ باندې ځکه چې ظاهر کې ګوري اسباب نشتا اسم نشتا وهم ينظرون او دی ورته قتل اصل مسئله داوا چې قافله د ابو سفیان په نگرانی کې د مکی معظمینا روانه شوی و ابو سفیان هغه وخت پورې لا ایمان نو وروړلې او د مکی خلق دا تجارت والا خلقو تاجرانو نو د تجارت قافله هغه شام ته بتلال ته به تجارت کاو دلته کی مسله داوا چې کله مسلمانانو هجرت وکړه د مکی معظمین لاړل مدینی منورې ته نو دی کافرو د مسلمانانو په املاکو باندې زمکو باندې کورونو باندې مالونو باندې ظالمانه قبضه وکړي هغه په خپل قبضه کې راوستل اور پاغه باندې قابض شو دا غین خپل فائدې اغستی او دا خپل مال غاڼه چې بس دا موږ په زور واغسته مسلمانان مبار کړل هغه د ملک جلاوطن کړل ځکه سختۍ د مسلمانانو سره ډېر زیات راغستی وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پروګرام جوړ کړو ټول راټول شویو او د نبی له صلوات و سلام قتلول او داغه د وجلو پروګرام جوړ کړو نو ټولو محاصره کړی وا او د نبی له صلوات و سلام د قتل پروګرام جوړ کړو قران داغه بیان رسته کړی ری نبی له صلوات و سلام ته الله رب العزت وحی وکړلا چې ته د دې ځای نه وځوس او نبی له سلام داغه ځای نه د شپې وته دای چې خبرې دل نبی له سلام غار سور تم رسیدلو ابو بکر صدیق ور سره او لوی واقعات د هجرت خدا ولی وشو دا ځکه وشو چې د دین مخ کې مسلمانان هغه ته دومره تکلیفونه رسول دا غي هیڅ قسم باندې چې دینو کافر وسره نه کولا نه په مال نه په عزت نه په اولاد نه په کور اس باندې اثر نه کولا دیتے مجبور اول دمره تکلیف زده کول
چې دا ایمان پریدي او کفر اختیار کی. چې یو مسلمان ته دومره تنګې چې هغه ایمان نه ته اړول غواړي او کفر ته اړول غواړي، نو دا ډېر لوی تکلیف غواړي، ډېر لوی برداشت غواړي، ډېر لوی کوشش غواړي. نو مسلمان د واپس دین ته او کفر ته راوستو ته دا ټول تدابیر وکړل. خو الله رب العزت جناب رسول الله ته د هجرت حکم وکړه، هجرت یې وکړه، مسلمانان ورسره لاړل، هغوی ټول د نبی علیہ السلام سره مهاجر شو. نه کور شته، نه خوراک څه بندوبست شته، هېڅ هم نشته. الله امداد کولو، نسوارا پیدا شو، انصار صحابه پیدا شو، هغوی چې کوم دی نو قربانیانې ورکړې. خو دا دلته چې کوم مالونه و، دولتونه و، یا د صحابه کرامو کاروبارونه و، کورونه و، نو هغه ټولو باندې د کافرو قبضه وکړه. نو دی د ابو سفیان په 2 هجری کې د ابو سفیان سره لاړل شام ته لویه قافله د تجارت. مسلمانانو ته چې پته ولګېده چې هغوی د شام نه واپس را روان دي او د تجارت قافله ده، نو بس راشه دلته کې به موږ را ایثار کو او هغه د خپلو مالونو په ځای به دلته مال والو، نو زه د مسلمان کار به پرې روان، خپل کار به پرې روان شي. جنگ مسله نه وه، د جنگ سوچ نه و، سوچ دا و چې بس د دی نه بس صرف مال والو زیدي بس. بیا نه مرګ سوچو، نه د توري چلولو سوچو، نه د جنگ سوچو، دا سوچونه نه و. صرف دا سوچو چې زمونږ نه مال او دولت هر څه ایثار کړي دي او مسلمان دلته سخت په تکلیف کې دی. نو چې په تکلیف کې دی نو زه دغه تکلیف به څه ناسه سپک شي، هغه خپلو مالونو، کورونو او د هغه خپلو جیدادونو د هغې پیسې خو به دلته څه ناسه واپسې وشي، ریټرن به وشي. دی چې کله وروتل میدان دا ځای ته وروتل، نو هغه ابو سفیان قافله ای ته چا خبر ورسولو چې دغسې ستاسو ته دا مسلمان راوتی دی او ستاسو د قافلې د تجارتي قافلې چې کومه مال دی هغه ستاسو نه اخلي. وی ښه هغه زر تر زره چې دی نو هغه خپل قاصد ولیږه، پیغام رسون کې ولیږه علاقې ته، مکې ته، ابو جهل ته، چې دغسې موږ ته مسلمان لاره کي، هغه ناست دی او موږ نه مال اخلي، او لہذا تاسو چې کوم دی نو زموږ امداد ته ځان راورسوئ. نو د هغه ځای نه ابو جهل په نگرانۍ او په سربراهۍ کې 1000 مسلح جنگجو د جنگ په نیت باندې هغه راووتل چې ښه مسلمان اوس دومره شه چې هغه به زموږ نه مال اخلي. وګورئ د مسلمان د جنگ سوچ نه و، د مرګ د چا سوچ یې نه و، بس صرف خپل حق غوښتلو سوچ و چې زموږ حقونه تاسو سره دي، دغه حقونه موږ له راکړئ، دغه سوچ یې و. دلته کې ابو جهل هغه خپل د غرور او د تکبر په هغه انداز باندې راووته او چې د مسلمان بچې بچې هم د نه پاتې نشي، د مسلمان یو کس هم د نه پاتې نشي، او نن بچې دی نو د مسلمان جرړي دا مونږ د منډه نه وباسو ختمه وبې. په دغه سوچ را روان دي. د کافر همیش دپاره دا سوچ دی چې هغه د مسلمان جرړې ختمی کی، د مسلمان طاقت ختم کی، د مسلمان افراد ختم کی، نه بیا بچو ته ګوري، نه بیا مال ته ګوري، نه بیا مشر ته ګوري، نه نارینهو ته ګوري، نه زنانو ته ګوري. دا همیشه دپاره کافر ظلم سوچ کړی دی چې وسې رسېدلی کړی دی. نن سبا فلسطین کې وګوره څه دي، غزا کې څه دي. نو دا د کافر همیش دپاره دا سوچ دی.
نو دغه سوچ باندې هغه را روان دي او په غرور او په تکبر کې دی. الله رب العزت یو عجیبه نظام دی چې هغه چلی او دنیا ته الله خی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. دا آیات ساته دا د قرآن قانون او کلیه ده. دا د قرآن قانون او کلیه ده. الله رب العزت بیان کړی دا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که الله نه دفع کوله بعض خلق لرا په بعضو باندې نو لفسدت الارض پس تمام ازمکه به فسادو. خو چې یو فساد شروع کی الله ولا بل څوک پیدا کی او دا هغه مفسدینو سرکوبی پیو کی فساد الله ختم کی. خو ها بعض وقت الله وی لیبلوکم ستاسو ازمائش کوم. نو د ازمائش په تور باندې حالات کله سنگین شي اغا داسې حالاتو تلاړ شي چې متى نصر الله چې خلق چغي وي امداد د الله به کله راځي. خلقو ذهنونه دا جوړ شي چې د الله امداد به کله والا ان نصر الله قریب. چرتم داسې نه ده چې الله امداد نه کوي د مسلمان سره. خو دومره ده چې حالات کله ناکله سختیږي او دا د الله په ذات د مسلمان به یقیني چې الله رب العزت مسلمان لبه بری ورکی. حالات به الله د مسلمان لاس نه راولي. کافر الله که دغسې پرېښوده نو قرآن وایي لفسدت الارض. خو الله به ورله څوک پیدا کوي. خو دا الله نه دی ویلي چې دا به ورله څوک پیدا کوي. بعضې وخت کې الله په خپله کې والی دی کافر په کافر یې والی دی. بعضې وخت کې الله مسلمان په ذریعه کافر والی دی. بعضې وخت کې الله یو تدبیر باندې هغه ناکام کړي دي او هغه خراب شوي دي. نو قرآن دلته دا مسله د جنگ بدر هغه بیانوي. الله رب العزت دی د مسلمان په هر ځای کې امدادو کی غلبه دی الله ورکی او الله رب العزت دی د مسلمان سره چې کم ظلمونه کیږي الله دې د ظالمانو خاتمه وکړي او الله دې د ظلمونو د کافرانو نه او د ظالمانو نه مسلمان خلاص کړي. خصوصا کم دور کې چې نن سبا مسلمان روان دی او د مسلمان سره ظلمونه کیږي. په ملکونو یې ظلمونه کیږي، په علاقو یې ظلمونه کیږي، په هر قسم ظلمونو باندې مسلمان نن اگر رنگ دی او ظلمونه ور سره کیږي. الله رب العزت دا لوی امتحان دی. په دې امتحان کې مسلمان کامیاب کی. الله د دې ظالمانو سرکوبي وکي. الله په دې باندې آسمانی سائقې نازل کی. الله د مسلمان امداد وکي، د مسلمان حفاظت وکي. کاغه په هر ځای د دنیا کې دی، کاغه په غزا کې دی او کاغه په فلسطین کې دی، کاغه په هر ځای د مسلمان په ملکونو کې دی. الله د مسلمان امداد وکي او نصرت وکي. الله زمونږ په حال باندې رحم وکي. الله بیمارانو ته صحت ورکي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي.